څرنګه کولی شو چې داسې عکس نه داسې عکس جوړ کړو هغه موبایل کې. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل ټاپک ته خپل د خوښې وړ عکس به چې کومې باندې کار کوئ انتخاب کړئ او شیر بټنه باندې به کلیک کړئ. خپله کیمره چې ما درکړه انسټال کړم لینک کې شته وي هغه پکې انتخاب کړئ چې هغه کې ډېره اسانه طریقې ده. بل طریقې هم شته خو دا اسانه طریقه ده. ایډیټ ته به راشئ. ایډیټ نه چون راسئ فاین ټون ته راځو. فاین ټون ته چې راغلو دلته اول د مخ دانې لرې کوو. ایکني په نوم یو اپشن دلته 3 اپشن لکه کیپ اوریجنل سلایډ ډیپ. دلته به ډیپ انتخاب کړئ چې ډېر کوم دانې مانې هغه لرې کوئ او ریموف موډ دا به ورته آن کړئ چې دا آن کړئ تغیرات تاسو خپله پکې ګورئ چې کوم تغیرات راځي او دا به ټیک مارک یو ځل بیا چې ورته ونه شو یو ځل بیا ورباندې وګورئ که ډېر دانې وي همغه تېر عملیه ورباندې تکرار کړئ. ریموف مول باندې به هم کلیک کړئ چې تاسو وګورئ اپشن کې معلومیږي. او اوس راځو د دې لپاره ډارک سرکل د سترګو لاندې تورې حلقې ختمول هغه هم په اندازه ډېر چې هغه کې ډېر بد معلومیږي چې زیاتې کې په اندازه چې کوم اندازه تاسو ته ښه ښکارېږي ډېر وي چې ډېر به یې کېږي چې لږ وي لږ نه هم کېږي. دا هم ختم شو ښه شو. اوس راځو ټون ته راځو چې لږ د عکس روڼوالی او لږ تیزه معلومیږي سچوریشن ورباندې زیاته و. راځو اټو باندې کلیک کوو چې اټو باندې لږ چې ډېر په کم اندازه چې اټو خپله اتومات هر څه جوړوي که دانې منې کول هم دا کولی شي خو هغه خپل مینولی چې وکړئ ښه پروفیشنل طریقه باندې راځي. په اندازه چې کومه اندازه ښه وه همغه اندازه باندې خپل عکس وګورئ. زما لپاره دومره تقریبا ښه دی. تغیرات تاسو ښکارینئ. او اوس راځو په بیکګراوند باندې فوکس کوو. دلته قسم قسم بلر دی چې هر یو تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ خو زه دلته کوم یو انتخابوم فلیر والا انتخابوم. دا سوفت فوکس دی دا ډراپ په نوم دی خو زه دلته دا ډراپ دی سوفت فوکس دی ریډیل دی قسم قسم دی خو چې کوم یو ستاسو خوښ و همغه کولی شئ انتخاب کړئ. ډېره ساده طریقه ده کولی